अस्सलामुअलैकुम मलगरू द मोहम्मद रिजवान फ अमेरिका की वगाटा कारनामा मोहम्मद रिजवान फ अमेरिका की दासी कारनामा वकल چې ټول خلک ترې خوشاله شو मोहम्मद रिजवान یو پیره بیا ټول مسلمانانو زلونه وګټل نو څومره هم چې मोहम्मद रिजवान مینوال دي دا ویډیو ضروری د نورو خلکو سره شیر کړئ او په کومنټ سیکشن کې د मोहम्मद रिजवान لپاره څه الفاظ ضروری ولیکئ او د मोहम्मद रिजवान د دې ښه کار په حواله سره وتا سوای کمنټ ضروری وکړئ څنګه تاسو پته بابر اعظم او मोहम्मद रिजवान تل امریکا ته هارډورډ یونیورسيټي والا خصوصي راغوختي امریکا ته मोहम्मद रिजवान او بابر اعظم د امریکا پر هارډورډ یونیورسيټي کې مسلسل 3 ورځې د بزنس او داسې نور کلاسونه واغستو څنګه هارډورډ یونیورسيټي دا کلاسونه او پروګرام ختم شو نو मोहम्मद रिजवान چې کله واپس کی د امریکا نه پاکستان ته راتو نو मोहम्मद रिजवान د هارډورډ یونیورسيټي دی پروفیسور ته قران مجید په تحفه کې ورکو چې په دې کار باندې मोहम्मद रिजवान د ټولو مسلمانانو زلونه وګټل یقینا मोहम्मद रिजवान یو ډیر زبردست او دیندار انسان دی मोहम्मद रिजवान د موږ لپاره یو غټ برانډ دی د امریکا پر هارډورډ یونیورسيټي کې صرف د دنیا خبره کې د بزنس کاروبار په حواله سره خبره کې داسې د معاشري نور ترقیاتي کارونو په حواله سره په دې یونیورسيټي کې خبره کېده मोहम्मद रिजवान پکې د امریکا دی هارډورډ یونیورسيټي پروفیسور ته قران مجید په تحفه کې ورکو چې په دې کار باندې मोहम्मद रिजवान د ټولو مسلمانانو زلونه وګټل کته تاسو یاد وکړئ چې پاکستان کرکټ ټیم ته نیوزیلند ته په دوره باندې د جمعې په ورځ باندې मोहम्मद रिजवान د نیوزیلند په جمعات کې ډېر خولي خطبه ورکړې و ډېر یو زبردست بیان کړو چې د मोहम्मद रिजवान هغه ویډیو ډېر زیات وایرل شوی و ماشاءالله मोहम्मद रिजवान د کرکټ سره سره دین اسلام هم د ډېر نږدې نه فالو کوي چې په دې وجه ول الله تعالی دومره غټ مقام ورکړي دي او ماشاءالله ورځ मोहम्मद रिजवान نور هم کامیابیږي که تاسو ګورئ نو په اوس وخت کې د کرکټ په دنیا کې د मोहम्मद रिजवान په شان داسې دیندار کرکټران ډېر کم کوز دي د मोहम्मद रिजवान پر اتلو سره د پاکستان په ټیم باندې ډېر زیات غټ اثر شوی که تاسو ګورئ د بابر اعظم او د نور لوبغاړو مخکې د میچ په دوران کې مونږ نه کاو بابر اعظم او د نور ټول لوبغاړي وست موحمد रिजवान سره په جمع باندې مونږ کوي نو मोहम्मद रिजवान د پاکستان کرکټ ټیم یو داسې دیندار لوبغاړی دی چې پورا کوشش کوي چې په اسلامي تعلیماتو باندې پورا عمل وکړي او کوشش هم کوي چې دین اسلام نور خلکو ته ورسوي او وی خایي که تاسو ګورئ نو په اوس وخت کې मोहम्मद रिजवान د ICC پر رینکینګ درجهبندۍ کې په T20 بیټینګ رینکینګ کې په 2م نمبر باندې موجود دی چې د मोहम्मद रिजवान شمار د دنیا په غټ غټ کلاریانو کې کیږي د मोहम्मद रिजवान په باره کې زه تاسو نور څه وایم زما داسې خال فاز نشته چې زه بیان کم د دومره شهرت باوجود मोहम्मद रिजवान په ډیر ساده طریقې سره ژوند تیروي د मोहम्मद रिजवान د ریخه کار په باره کې تاسو راي لرئ د मोहम्मद रिजवान لپاره په کمنټ سیکشن کې څه خال فاز ضروری ولیکئ